خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم داسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سود لمنځه وړي او خیراتونو ته وده او خیرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمل انسان نه خوښوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کوم کسان چې ایمان راوړي او غوړه عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اے مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسو چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که پر اختیار سره مو ایمان راوړی وي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو که تاسو داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول له خوا ستاسو پر خلاف د جګړې اعلان دی که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسو د خپل پانګې اخیستلو حقدار یاست نه تاسو ظلم کوئ او نه به پر تاسو ظلم وشي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون که ستاسو پوروړی تنګلاسې وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون د هغه ورځې له رسوایی او کړهو نه ځان وژغوري چې د الله لوري ته ورستنیږي هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکی یا بدی پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ کله ظلم نشي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے مؤمنان، کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسو په خپل منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوي نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه د لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دی هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی، یعنی پور اخیستونکی، او هغه د الله خپل رب نه ویریږي چې څه معامله شوی وي په هغه کې د کمای زیاته نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپل ناپوه یا کمزوري وي یا املا نشي کولای نو د هغه ولی دی په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپل نارینه دوه تنه پر شاهدان ونیسي، او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دی وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به ورپزړه کړي. دا شاهدان دی له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو ویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسو لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسو د اخته کېدو امکان کمیږي. هو، که تاسو په خپل منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسو ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی.